فیسبوک لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. هماغسې چې موږ په دغه مقدمه کې لیکلې ده د نړیوال کپ سیالیو لپاره ټولو 10 هیوادونو خپل لوبغاړي او خپل سکواډز اعلان کړل. موږ په دې خبرې کوو چې کوم هیواد څنګه لوبډله جوړه کړې ده، کوم هیواد ډېر فاست بالران اچولي، ډېر آلراونډران یې اچولي، ډېر سپینران یې اچولي دي. مختلفو هیوادونو مختلف ترکیبونه غوره کړي دي. نو په دې باندې به آهسته آهسته غږیږو. عابد صاحب هم راسره ناست دی. نو که تاسو هم پوښتنه او نظر لرئ همدغلته راته پرېږدئ، په همدغه فیسبوک کې لاندې زه به دلته په ټلیفون کې راواخلم، بېرته له تاسو او نورو سره شریک کړم. سلامونه تاسو ته. هانته څنګه چې ویلې چې موږ بعضې ټیمونه راغلو، بلکې مجموع کې به خبرې په ټولو ټیمونه کوو، خو ځینې هغه ټیمونه چې د کرکټ مینوالو سره ډېره علاقه لري په سیمه کې، لکه افغانستان شو، پاکستان شو، هند شو، بیا د افغانستان هغه نږدې حریف چې موږ ورته ویسټ انډیز شو، هغې به خبرې کوو. هم صاحب اول به د افغانستان نه شروع کړو چې کوم لوبغاړي روان دي د افریقا نه به ځي انګلستان ته د لوبې به کوي. نو نومونه به واخلو. ګلبدین نایب کپتان دی، محمد شهزاد دلته ما سره لیست دی، سرکار درته کپتان به نور ته وګورئ. شهزاد د وکټ کیپر یا وکټ ساتونکی دی، نور علي زدران اوپنر دی، حضرت الله زازی هم ورسره اوپنر دی، دوی درې واړه اوپنران دي شهزاد سره. رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی دوی میډل آرډر بیټسمنان دي، ورسره نجیب زدران دی، ورسره سمیع الله شنواری دی، محمد نبی دی، دوی لو آرډر راځي، او راشد خان چې د کپتان معاون دی، بالر دی، تقریبا آلراونډر هم ورته ویلی شو. دولت زدران فاست بالر دی، افتاب عالم، حمید حسن او مجیب الرحمن سپینر دی، او دا درې نور لوبغاړي چې مې تر مجیب مخکې یاد کړل دوی فاست بالران دي. افغانستان ډېره تکیه په فاست بالینګ باندې کړی، سره له دې چې موږ ټول پوهېږو د انګلند او ویلز دغه ورلډ کپ نړیوال د سیالۍ ټولې د انګلند او ویلز په ښارونو کې کېږي، مختلفو میدانونو کې. د هغه میدانونه د تیزو بالرانو لپاره مساعد میدانونه دي یا پیچونه دي، ځکه کوم بالران چې ډېر سپیډ لري، ان سوینګ کوی شي، یارکري کوی شي، آوټ سوینګ کوی شي، یا شارټ پیچ کمالونه لري، نو دا میدانونه د هغوی لپاره ډېر مساعد دي. د افغانستان لپاره یوه اندېښنه دا ده چې دوی ډېره تکیه پر سپین بالرانو کړې ده. د کنبي شو، راشد شو، موجب شو، ورسره رحمت شاه توپ واچوي. دلته زیات چې د لیست زه ګورم غټ تغییر چې ما دپاره ښکاري هغه خپله د کپتان دی، چې خلکو انتظار دا و چې غیر افغان چې مسلسل څلور کال نه کپتان دی، په نړیوال جام کې هم کپتاني فیصله بدله شو، ګلبدین نایب کپتان دی روان دی. بل دا ده چې د افغانستان یو شمېر نوې څېرې چې په 2015 نړیوال جام کې نه وي، هغه به مینوال په دې میدان کې وویني، لکه حضرت الله زازی به وویني، البته احمد شاه به وویني، حشمت شهیدي به وویني، او دې سره خلک خوشحاله دي هغه دا ده چې حمید حسن بیرته راغلی. حمید حسن بیرته راغلی دی. که په ټکنیکلي خبرې وکړو عابد صاحب، د افغانستان ټوله تکیه په بالینګ کې البته که ووایو که دوی دغه درې سپینران ولوبوي چې مجیب الرحمن دی، راشد دی، محمد نبی دی، نو په دې معنا چې ټوله تکیه په سپینرانو باندې بیا دوه فاز بدل نه اخیستل شي، کم از کم کپتان خو دی. اوس خبره دا ده چې لا خو وختي ده، د افغانستان دغه درې سپین بالران چې دي دوی د ویټالټي پلس سیالیو کې هم هلته لوبې کړي دي، په برطانیا کې تجربه یې شته، هغوی پوهېږي چې هلته څنګه سپین بالر چلیدی شي، او موجب خو درېدلی دی، دوی هغه تجربه یې ترلاسه کړې ده. خو خبره دا ده که ته د نورو ټیمونو ته وګورې، مثلا د بیلګې په ډول په دې باندې بیا لږ وروسته غږېږو، خو په هولنډو به ووایم که ویسټ انډیز موږ یاد کړو، ویسټ انډیز یو سپین بالر اخیستی دی، بیخي عجیبه، ځکه دوی په دې ټولو 15 سکواډ کې یو سپین بالر دی، نو ټول فاست او میډیم فاست بالران. ویسټ انډیز کې چې زه تاسو ته د ویسټ انډیز یادونه وکړم چې هلته ورشو موږ، په هغې کې زه حیران په دې شوم چې دومره تکړه لوبغاړي چې دوی تیار لري په آی پي ایل کې لوبېږي، پاکستان په لیګونو کې لوبېږي، هغوی نه دي توانېدلي، لکه ډېر انساني پکې نشته، بولار پکې نشته، براو پکې نشته. نارین پرون خپل پیغام کې ویلي دي چې زه فکر کوم چې زما ګوتې اوسه پورې بندو سوریزو ته نه دي تیار، خو دوا یې کړې ده د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه په ټیم کې نه مې هم زړه مې د ټیم سره دی، ویسټ انډیز سره ده. زه به دا د ویسټ انډیز سکواډ یا هغه نوملړ چې دوی اعلان کړی ده به واخلم. ویسټ انډیز مې ځکه د افغانستان په متصلات کې چې افغانستان درې سپین بالران اچولي دي په سکواډ کې، او دوی یوازې یو سپین بالر اچولی دی، بیخي عجیبه. مثلا جیسن هولډر د دوی کپټان دی، کریس ګیل خو موږ ټول پوهېږو چې هغه اوپنر دی، د دوی انډري رسل دی، شیلډن دی، شاینن ګیبریل دی یا جیبریل، او کمار روش دی چې دوی فاست بالر دی، نکلسن فورن دی، اشلی نیرس دی که نه، فابین ایلن دی، شیمرن هیتمایر د دوی بیټسمن دی، شاهي هوپ دی چې دوی کیپر دی. یعنی دوی په دې ټول ټیم کې یو سپین بالر اچولی دی.
نو دوی د زیات انحصار او تکیه چې خپل فاس بلران دي په ویسټ انډیز مشهور په دې باندې ټول سلی ورته توفه ورته وي په یو خبره چې د افغانستان مینوالو موږ خو د کوشش کوو چې دوی ته تسلي ورکړو چې کوم ټیمونه افغانستان کولی شي چې ماتې کړي ښه مقابله ورسره وکړي چې ویسټ انډیز دی ویسټ انډیز په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره چې کوالیفاینګ لوبې وي هغې ماتې خوړلې او د دوی په اخره کې څومره ښایسته چکې او شپږیزې وهلې وي بل چې راشد څومره اوټ کړی دي ګیل څو د مجیب اوټ کړی دی موږ دا ټولې خبرې رایاد کړو نو افغانستان لپاره به ویسټ انډیز یو ښه ټارګټ هدف چې دې مات دا ډېره ګټه ادعا ده د ویسټ انډیز په ټیم کې درې داسې لوبغاړي شته چې هم میډیم پیسران دي فاست بالران دي او ښه بیټسمنان هم ورسره دي د دې کپټان جیسن هولډر دی هم ښه بیټسمن دی او هم ښه بالر دی انډري رسل چې په آی پی ایل کې وروره داسې والی اچولی دی چې هر میچ په ځان یوازې د آی پی ایل یو نه په شل ورځې دي خبره څه ده چې دی هم بالر دی او هم بیټسمن دی مثلا کارلوس برایتویټ کنه زمونږ یادېږي دوی تیر دغه د شلو ورځو هغه د نړیوال جام ویسټ انډیز ته وګټو یعنې دی ښه هیټر هم دی ښه بالر هم دی خو خبره دا ده چې ویسټ انډیز فکر کوي چې په انګلند کې د دې فاست بالران او یا دغه آل راونډران چې دي میډیم پیسران چې دي دوی به د دوی لپاره ډېر ګټور تمامېږي یا کېدای شي دا علت چې دوی داسې فکر کوي چې هغه میدانونه د همدغو بالرانو لپاره دي ځکه ډېر فاست بالران اچولي او یا دوی د افغانستان غوندې سپین بالران یا ویسټ انډیز باید چې څومره فن تعقیب کړی دي او نوال به هم دې کړی چې په کوله دي دوی لوبې نه ډېر خوند اخلي لوبې داسې کوي چې کپ دپاره یا ګټلو لپاره نه کوي هر سړی راځي خپل لوبه کوي بیټسمن دی که بالر دی بالر راځي ښه د زړه تیز بال کوي هر شی پرې وشو او بیټسمن راځي خپل شاټونه وهي ګیر دې نه ګرځي که اوټ شم که اوټ نه شم په لوبه کې خلاص یم که نه زه داسې شخص ناست یم چې اخوا دېخوا ځان نه شم خوځولی کاکل صاحب زموږ ټکنیکل مشر دی همدا اشاره کوي چې ځان ونه خوځوي نو کالبوت غوندې زه هم نه خوځېږم زه به فقط دا پرده به وخوځوم د افغانستان لپاره جالبه لوبه به زما په دې بلکې ټول لپاره به جالبه لوبه د لوبې په اړه به لږ وروسته وغږېږو دغه د افغانستان دغه د بالینګ باندې لږ نور به وغږېږو که چېرته مجیب د افغانستان لپاره په پاور پلی کې 15 نه 6 اورونو پورې ښه اورونه وکړي دوه کسان یې وکړل اوټول خو یې کولی شي هغه خو نورو نه علامه کولی شي کولی چې دا ښه اورونه وکولی شي ښه اورونه په دې معنی چې هغه سرکل کې په افغانستان باندې ډېر رنزونه ونیسي او تر څنګ یې چې دوه فاست بالران چې یا به دولت یا به افتاب یا به حمید یا به دولت په دې څلورو فاست بالرانو کې چې غوره کړي دي دوه به وي د دې د فاست بالینګ سره په پاور پلی کې شپږ اوره مجیب وباسي او بیا 10 اورونه خود راشد دی او 10 اورونه د محمد نبي دی چې وروسته ویستل شي خو والی دا د افغانستان لپاره چې کپټان په خپله میډیم پیسر بالر دی او دغه کمال په چیش کې دی دغه کمال په چینج اف پیس کې دی چې هغه معمولا وکټ اخلي په چینج اف پیس کې اخلي او کله نه کله په بال باندې ډېر ښه اوټ سوینګ هم کېږي نو که ګلبدین راواخلو ورسره په پاور پلی کې مجیب ښه اورونه وکړی شي ورسره دولت د افتاب یو یوازې حمید حسن او هغه حمید حسن د 2009 کې و که نه هغه حمید حسن بېرته راشي نو د 9 کاله پس هم هغه حمید حسن نو افغانستان لپاره غټ زیری وي ښه خبره به کم یاکر کوي یا یعنې افتاب ښه یاکرې کوي او ښه د هغه بال ښه سوینګ کېږي سوینګ او آوټ سوینګ لري او همدغه راز دولت زدران په 2009 او لسمو یاره دولت زدران خو چې موږ کتلی دی په اول بال باندې وکټ یې ګرځولی انګلند په میدانونو باندې په نوي بال باندې به سوینګونه نو دغه چې هر لوبغاړی که بېرته هغه لوبغاړی شي څنګه چې دنیا کې شهرت لري که بیټینګ کې شهزاد بېرته ودرېږي هماغه خپل شاټونه وکړي او عزت الله زاده هماغه تیزه 50 وکړي او ورپسې شهیدي وموندي موږ افغانستان همیشه کوشش همدا یې کتونکو که بیټینګ اول کوچ افغانستان 2.5 سو زیات منډې وکړي نو راشد ورته ساتلی شي او که افغانستان بیټینګ کې بیا ودرېږي او نجیب پورې لوبه ورسېږي افغانستان کولی شي چې تکړه ټیمه کې څنګه چې ترقیات شي په اسیا کپ کې پاکستان سره مهمه لوبه ده افغانستان به چې د جام کې لوبې په ټولو لوبې ورته مهمې د پاکستان سره لوبه ده پاکستان دا عجیبه غوندې ټیم وړی دی په پاکستان باندې امیر نه دی اخیستی د افغانستان د بیټینګ باندې که وغږېږو که شهزاد او حضرت اوپنینګ وکړي هغه څه چې دوی مثلا په شلو ورونو کې ښه اوپنینګ وکړه د ایرلند خلاف که دوی همدغسې په فارم کې وي نو دا ښه خبره ده میډل ارډر کې ډېر ښه بیټینګ لاین دی د افغانستان هم حشمت شهیدي دی رحمت شاه دی
اصغر افغان دی. زه فکر کوم دا به په ټیم کې وي، که دوی نه وي نو نجیب زدران هم ورسره شته، سمیع الله شینواری هم دوی نیولی دی چې کېدای شي هغه به هم وي. ورپسې په لوور آرډر کې محمد نبي زموږ آل راونډر دی، په خپله ګلبدین نایب یو لوبغاړی دی چې تر کپتان کېدو مخکې په هر پوزیشن کې دی لوبېدلی دی، اوپننګ یې کړی دی، میډل آرډر کې راغلی دی. نو په پاکستان نوم تاسو یاد کړئ. زه به د پاکستان د لوبغاړو نومونه په حساب راواخلم چې پاکستان ټیم څه شو. دغه سرفراز احمد د دې کپتان دی، د تېر ورلډ کپ کې ټیم کې وو خو کپتان نه و. اول ورلډ کپ یې دی چې د کپتان دی، وکټ ساتونکی هم دی. عابد علي نوی اوپنر دی، دوی اخیستی دی. بابر اعظم خو تاسو پوهېږئ چې دوی ښه بیټسمین دی. فهیم اشرفي بالر دی، فخر الزمان د دوی چپ لاس اوپنر دی. حارث سهیل آل راونډر دی، بالینګ هم کوي. حسن علي د دوی هغه میډل آرډر بالرانو کې راځي چې اورونه کوي، دریم نمبر کې راځي. اماد وسیم د دوی آل راونډر هم ورته ویلی شو، خو اصلي وظیفه یې چپ لاس واچوونکی دی. امام الحق هم دی، جنید خان دوی بېرته راوستی دی، چپ لاس فاست بالر دی. د جنید خان لپاره دوی محمد عامر کېنوو. محمد حفیظ د دوی بیټسمین دی، سپینر بالر هم دی. محمد حسنین دوی بیخي یو نوی ځوان، تقریبا 2-3 میاشتې نه کېږي چې ملي ټیم ته راغلی دی، او دوی یو سرپرایز پکیج په شکل دوی په نړیوال جام سیالیو لپاره غوره کړی دی. کېدای شي سرپرایز پکیج شي د پاکستان لپاره او د ډېرو نورو هېوادونو لپاره. شاداب خان چې د دوی تقریبا زموږ راشد خان بدیل پاکستان ټیم ته وړل کېدای شي ورته. شاهین افریدی د دوی ځوان دی. شاداب خان باندې یو ټکر زیات کوم چې هغه اوس لستونه جوړه دی، جوړېږي او د انګلند ټور نه هم پاتې شوی دی. یو نیم میاشت ارام یې کړی، یو نیم میاشت پس که ورلډ کپ ونه وربشي نه، دا ټول ارام هدف هم دا دی چې د ورلډ کپ لپاره آماده واوسي. او شاید ملک د دوی ډېر سینر لوبغاړی دی، د 2019 حد اقل لوبغاړو نه زیات د کرکټ تجربه ده. که ته په عمومي ډول د پاکستان ټیم ته وګورئ، پاکستان ټیم ښه ترکیب په دې ورته ویلی شو چې هم د سپین بالر ترکیب په نظر کې نیولی دی، هم د آل راونډرانو، هم د سینر مجربو لوبغاړو، او هم د فاست بالینګ. فاست بالینګ کې دوی سره جنید خان دی، محمد حسنین دی، شاهین افریدی دی چې تر دې دمه شاهین افریدی ډېر ښه افغانستان بلد دی. جنید خان باندې مدومه نه بلد د آسیا جام لوبه موږ رایاد وکړو چې افغانستان او پاکستان کړی. آسیا جام پیچونه نه دا خاصه وایم غبار، خو زه فکر کوم شاید افریدی به د پاکستان لپاره ښه وځلي په دغه سیالیو کې. کمالونه دا دی، جګ قد لري، پیس لري، سوینګ لري، یارکري لري، لاین او لینت پرفیکټ. نو زه فکر کوم چې دا به د پاکستان لپاره یو ښه بالر تمام شي. محمد حسنین ځوان دی، ډېر لوبېدلی نه دی، نو تجربه نه لري، شاید یو نیمې لوبې ته کې واخلي. خو بیا هم دوی 4 فاست بالران لري. په سپین بالرانو کې شعیب ملک باندې او کوي شي، محمد حفیظ باندې کوي شي، ډېر ریګولر دوامدار. پاکستان مینوال هلته په دې باندې خبرې چې پاکستان د تېر وروستیو لوبو کې ډېر خراب لوبې کړي، بالاخره لین سلیپ وایټ واټر ته چې ورته وایي هغه ټول ورباندې شوي. او بل دا دی چې د خپله د ټیم منځ کې هغه یو والی کم شوی دی. سرفراز ملګري اعتراضونه دي چې هغه صحیح کپتاني نه کوي، او څو ځله جنجالونه پیدا شوي دي، لوبغاړي جریمه شوي هم دي. که پاکستان دغه ټیم انګلند خلاف دغه سیریز شو کړي، په دې کې بېرته خپل هغه مورال او فکر بېرته رايوځای کړي، نو کولی شي نړیوال جام کې مخالف ټیمونو ته سرپرایز ورکړي. دوی به غټه مقابله د چا سره کوي؟ پاکستان هند سره. د هند سره د افغانستان لوبې خو دومره دغه نه دي، ځکه چې افغانستان او هند همیشه دوستانه باندې لوبه کوي. د هند ټیم کو ګورو، د هند کې څه څه اخیستل شوي دي. د هند سره د افغانستان لوبه هم دا ویرات کوهلي دی، کپتان دی، روهیت شرما، شکر داوان او کالراول، ویجے شنکر، مهندر سنگھ دھونی، دا د دوی ټاپ آرډر او میډل آرډر بیټسمینان دي. کیدر جادوف د دوی هم آل راونډر دی، بالینګ هم کوي او بیټینګ هم کوي. دینش کارتیک، چاهال، کلدیپ، بھونیشور کمار او جسپریت بمرا، حادریک پاندے او رندر جډیجا او محمد شامی، دوی هم تقریبا دواړه اړخونه د 2015 ورلډ کپ نه لوبغاړي ډېر بدل دي. زیاتره د آی پی ایل هغه تکړه ستوري چې د هغې راخیستي دي، او اوپنرانو کې روهیت شرما چې د ډول تاسو ته معلوم دی، راکول چې لوبېږي، خصوصا د دوی هم دواړه طرف ته بیلنس توازن ساتي. سپینرانو یو چاهال نیولی دی، سلو بالر دی، رویندر جډیجا لیفټ آرم سلو بالر دی دوی، او جډیجا هغه مې ورکړی. نو دوه سپین بالران لري او فاست بالینګ د دوی ډېر زیات دی. محمد شامي دی، ورسره بمرا دی، بھونیشور کمار دی، پانډیا که نه آل راونډر دی. نو
بیا هم ما خبر ده چې افغانستان لا هم تاسو دا یو ټیم ته وصل سره مقایسه کوي چې افغانستان فکر باندې راوړل افغان ستراتیژي لوبه کوي نو خپل چې دې فکر یو د راشد وچلې د اصلي چې راشد دنیا کې مشهور دی اول نمبر سپین باندې په لوبه کې موجب چې خپل جادو بته دی نبی چې چپ لاس بلران بیټسمنان لپاره یو غټ قیامت کې دی شي نو په کپاسټي خبرې وکړو نو د تللیت پیغامونه رسېږي دي او غټه پښتنه د وایهان ته السلام علیکم وې موږ غواړو چې شاپور لاشي ورکړو نو شاپور اوس نه شي ورکړو تله خوشي کته ټیکټ خو خدا چې خدای نه خاصه د درې داسې لوبغاړي ځان شي او بیا هغه یو وخت پروسه ده چې افغانستان کرکټ بورډ به د نړیوال شورا ته ریپورټ ورکړي دا به ریپورټ تاییدوي آیا یعنی متبادل لوب خدای په ریزرف کې نشته ریزرف کې نشته یعنی اوس ټیم کې نشته نو اوس کوم دا چې ولې ټیم کې نشته دا ډیر سوال دی اتل لوبغاړو کې نشته او کله چې دا ټیم اعلان ده هغه د لوبغاړو د غوړې د کمیټې مشر دولت احمدزي ویل چې موږ د هر لوبغاړي فټنس ته د هر لوبغاړي هغه ورسته لوب ته پکاتو د هغوی اوسنی حالت ته پکاتو خپل ټیم ته پکاتو د برتانیا هوا او حالت ته پکاتو موږ ټیم غوړه کړی هغه خوشاله و چې ټیم غوړه کړی اوس مینوال وایي چې عثمان غنی اخیستل شروع کړي چې د ځدران هغه په فارم کې نه دی نه کوي په دې کې به زه د مینوالو سره موافق اوسېږم ما نور علي زدران ډېر وخت ټیم نه کې نه و په آیرلینډ سره چې موږ دلته چانس ورکړل شو موږ ولیدو چې د هغه فیلډینګ هم او فټنس هم لږ د وزن زیات شوی دی او هغسې یعنې نور علي د 2015 نور علي نه نو که عثمان غني یا د عثمان غني په ځای دوی احسان جنت زه طرفدار وم چې دوی احسان جنت اچولی وی په ټیم کې احسان جنت ډېر ټیکنیکل لوبغاړی دی د هغه انتقاد دا کېږي چې دی د نورستانګل ورور دی که دا ورنه وباسئ نو هغه لږ وخت لري چې په ټیم کې پاتې شي ځکه زموږ هر سینر لوبغاړی چې ته وګورې محمد نبي 15-14 کاله ولوبېده چې محمد نبي شو اصغر افغان همدغسې ولوبېده چې اصغر افغان شو ګلبدین نایب همدغسې که نه نو محمد شهزاد اوله کې داسې نه و دا ټول لوبغاړي لوبېدلي دي که احسان جنت ته ډېر چانسونه ورکړل شي ډېر ټیکنیکل لوبغاړی دی او زه مطمئن یم چې په آینده کې به هغه په خپل ټیم کې خپل ځان ته ځای جوړوي خو چون چې اوس راشد اوس شهزاد او حضرت شته نو هغوی ته باید لږ دمه ورکړل شي او دغه لوبغاړي راوستل شي مینوال محمد هارون امرخیل وایي چې دغه لوبې د نجیب زدران او عبدالله لوبې دي دې فکر باندې مخکې دي د نه علاوه مینوال ګلزمان مسیر وایي چې شهزاد او وفادار لا اخیستل شوی فاصله نشي او بل مینوال وایي ریحان وایي چې حمیدخان فټ نه دی یوه خبره کوم د وفادار په اړه ټول خلک همدغه یوه خبره کوي چې وفادار باید په ټیم کې وفادار د افغانستان د کرکټ بورډ دا تصمیم نیولی چې هغه یوازې د افغانستان لپاره ټیسټ لوبې وکړي نو هغه چې ټیسټ لپاره لوبې کوي هغه به په ټیسټ کې پاتې کېږي انشاءالله آهسته آهسته مخته به ځي وخت به راځي چې ودیا او تشکیله لوبې ته راشي نو مینوال پوښتنې زیاتې دي او موږ دلته چې کوم ټیمونه وړاندې کړل دغه د بنګلادیش او د سریلانکا سره زموږ لوبې دي او زما وړاندوینه دا ده چې افغانستان به دغه دواړو نه لوبې ګټي که داسې ووایم چې چانس زیات دی په منډو به دوی ټیمونه هم وایي د بنګلادیش سکواډ یا هغه د لوبغاړو نوم لړ مشرفي مرتضی کپټان دی بیا چې وزیر پارلمان هم شوی دی خو بیا کرکټ کې دی نو وروسته به کیني چوکۍ سره به ځي او تمیم اقبال لکنداس او سمایه سرکار مشفق الرحیم محمد الله شکیب حسن محمد نیتان صابر رحمان مصطفی حسین محمد سیف الدین مهدی حسن مرزا رب الحسن دوی ورته مصطفی الرحمن او ابو جاوید دوی هم ډېر هغه کړی دی عابد صاحب که تاسو وګورئ دې لیست دوی هم ډېر فاسټ بالینګ باندې ډېر کار کړی دی د دوی یو شکیب الحسن دی چې سلو بالینګ کوي او بل مصطفی حسین دی چې سلو بالینګ کوي نو د دوی دا ټول مهدي حسن مرزا دوی فاست بالر دی رب الله حسن دوی فاست بالر دی مصطفی الرحمن دوی مجرد لوبغاړی دی ابو جاوید دوی فاست بالر دی نو دوی هم ډېر په فاست بالینګ باندې ډېر تمرکز کړی دی د سریلانکا ټیم تاسو وایي ښه د تاسو په موږ د ماته پرېښود دا بیا د کوشش وکړم چې ګناهګار نه شم سریلانکا ولېوانو دیمیت کاروناتی کپتان دی ابوشاکا فرناندو لاهارو تیمرانی کوسالا پریرا کوسال مندس انجلو میتیوز لیجا دیسلوا جیفری واندرس سفیر پریرا اودانا اسیس ملنګا او ملنګا پیژنې دا یو قدم پیژنې
کپتان او بله څرنګه لکمل نیون پاتې جیون منډس او ملنده بران دین تقریبا درې او دا کارونراتان چې کپتان دا ما وسوي دا دی مو وسوي د په 2015 کال کې اخري لوبه کړې و د ورځنۍ لوبه او دوی هم هغه سي او شاکینګ سرپرایز پکې چې ورته چې ناببر اعلان وکړ چې موږ دا سړی کپتان په لکه هغه چې موږ ناببر اورل چې او دا انجلا مترس کپتان نه دی کنه فرق نشته ملنګا کپتان بل مخکې کپتان مېته کپتان او ملنګا کپتان او اوس به کپتان نه پټول کې بلوډي نو اوکې مشکل نشته یعنی هدف دا دی چې کپتان نه بغیر نو کې څه ټیم جوړي هغه د ټول شان باندې فکر کوي پام کوي دا منو چې په بورډ کې په سلیکشن کې ځینې ملاحظات کوي او څوک د چا خو یې نو چې دا لوګاله زما خو دا وچه مګر عمومي ډول اوس سټیو سمث کپتان نه دی لوګاله د استرالیا کې فرنچ کپتان د مخکې کپتان او چې د مرتضی انت کپتان د مورګن چې شلاوري کپتان او د شلاوري کپتان هم شوی دی په هندستان کې تکړه ټیمونه چې خلکو اخري خبره وځي خلاصه کومه ده چې هند استرالیا نیوزیلند او خلک کله پاکستان مخلي کله د ساوث افریقا مخلي چې دا په ټیمونو کې دي چې سیمه فائنل کې لوبېږي شي نو کله چې افغانستان هم یو ځل راکم چې پاکستان ځل راکم نو دا راته چې افغانستان نه هلو بلدي ستاسو په نظر چا سره د غټولو چانس دی خو دا د موږ تاسو وخت بنگلاديش باندې خره ورته شي استرالیا باندې سریلانکا باندې دینه دا وخت کرکټ چانس لوبه ده د پاکستان په چانس لوبه وستندیز هم هغه موږ راته وستندیز اوکې زه سمه زه به بل وخت وغږیږم منو لکه د لوستونکو نظریات نه اخلي پرېماني وو اوکې ډېره مننه ان شاء الله بیا به غږیږو زموږ پاڼه وګورئ موږ کوشش کوو چې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ لپاره یو ځانګړې پاڼه وټاکو عابد صاحب ټوخي ستونی په درد شو ډېر وغږېده موږ کوشش کوو چې د نړیوال جام سیالیو لپاره یو ځانګړې پاڼه جوړه کړو په هغه کې به د کرکټ د نړیوالو لوبو په اړه د افغانستان د لوبډلو د لوبغاړو د لوبو په اړه د ریکارډونو په اړه تاسو ته تازه معلومات درکوم دغه راته فیسبوک ته هم ژوندۍ خپرونې لرو موږ سره اوسئ زموږ پاڼه پښتو ویډیو وګورئ فیسبوک هم وګورئ تلویزیون او رادیو هم ډېره مننه پرېږدم د افغانستان او آیرلند ټولې لوبې په ژوندۍ بڼه د افغان ټي وي چینلز iOS او همدارنګه افغان ټي وي چینلز انډروید اپلیکیشن څخه په ژوندۍ بڼه وګورئ.